تازه خبره طالبان وایي پل خمري او فیض آباد یې هم نیولی دی. بلخوا ولسمشر غني د افغان امنیتي ځواکونو په اړه تازه څه ویلي دي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. طالبان وایي چې وسلوالو یې نن د 3 ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د فراه د مرکز فراه ښار له نیولو وروسته طالبان وتوانېدل چې د بغلان مرکز پل خمري او د بدخشان مرکز فیض آباد ته هم ننوځي. فیض آباد هغه ښار دی چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال هم نه و نیولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی وسلوالو کسانو د پل خمري او فیض آباد ښارونو ته ننوتلي دي. دغه راز ویلي ذبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې افغان امنیتي ځواکونو ته درنې مرګ ژوبلې هم اړولې دي او لا هم په جګړه کې بوخت دي. تر دې وړاندې طالبانو توانېدل چې د فراه مرکز فراه ښار ونیسي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د فیض آباد او پل خمري بایللو په اړه څه نه دي ویلي. که د طالبانو له لوري د فیض آباد او پل خمري نیول کېدل تایید شي، دا به په شمال کې وم ښار وي چې د طالبانو لاس ته ورځي. اوس په شمال کې یوازې مزار شریف او په شمال لویدیځ کې د فاریاب مرکز میمونه پاتې دي چې طالبان لا هم پرې ولکه نه لري. بلخوا ولسمشر غني وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د افغانانو د یوځای کېدو بهیر دې چټک شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره د یوځای کېدو په موخه د هیوادوالو د لیوالتیا قدرداني وکړه او ویل دغه پروسه باید چټکه شي. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي ولسمشر غني دغه سپارښتنه تیر ماښام په ارګ کې د ده په مشرۍ جوړه شوې امنیتي غونډې ته وکړه. خبرپاڼه کې راغلي د غونډې په پیل کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو د وسلوال پوځ لیکو ته د جلب او جذب په اړه معلومات ورکړل. ورپسې ولسمشر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره د یوځای کېدو په موخه د افغانانو د لیوالتیا قدرداني وکړه او ویل دغه پروسه باید چټکه شي. سرچینه زیاتوي دارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته لارښوونه وشوه چې د ځواکونو د اکمالاتو او تجهیز په اړه دې هم عاجل اقدامات ترسره شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.